سلامونه دوستانو د پی اف جی تکنیک چینل ته بیا ښه راغلاست. یاله دې وکړي چې روغ جوړ شي هر چېرته د دنیا وي. دوستانو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو چینل سره سبسکرایب کړئ، سره بټن ووهئ او بلنجانۍ سره ووهئ چې همیشه زموږ ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي، نو زموږ د ویډیوګانو نه پاتې نه شئ. دوستانو راځو 5 داسې علتونه ورته ښیم چې هر وخت کیدای شي ستاسو یوټیوب له بینه ووځي. دا 5 علتونه چې شی دي باید ډیر په غور سره تر ویډیو تر اخره وګورئ چې پې پوه شئ چې یاره څنګه کوی چې د دې شیزو مخنیوی وکړو. اولین شی دی کوپی رایټ. څنګه کوپی رایټ دا ده که د چا فلم را ډاونلوډوئ، ویډیو را ډاونلوډوئ، موزیک را ډاونلوډوئ، هر څه شی را ډاونلوډوئ او خپل یوټیوب ته چې دې ته وایي کوپی رایټ. کوپی یو شی چا را کاپي کوئ او خپل یوټیوب ته چې شاید امکان لري ته رنګ روغان وکړي، لږ رنګ بدل کړي یا لږ موزیک ورته بدل کړي، آواز بدل کړي یا مثلا یو بل څه پې وکړي جګه کړي، مګر امکان لري کال بعد 2 کاله بعد 1 کال بعد تا باندې کوپی رایټ راشي، تا باندې سکریټ راشي او ستا منشدشن له بینه ووسي، هغه مالي ګټه چې لري، سبسکرایب چې لري، هر څه دې بند شي. نو بیا ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي چې له اول نه مخنیوی ونه کوي. نو زه ستاسو ته دا ټریننګ ښیم چې هر څه کوئ د ځان نه وکئ، هر څه چې لرئ د ځان نه وکئ، لږ وګټئ، لږ کار وکئ، ښه یې وکئ، د ځان وکئ، هم ماهرت ولرئ، هم یو شی درته مالي ګټه درته پکې میلاو شي، هم تاسو ته د سرخوږۍ پیدا نه شي. دوستانو اولنی ایرټ چې دی هغه کوپی رایټ دی. کوپی رایټ سره باید ډېر خیال وکړئ. هغه که خدای وکړي موزیک وي، د چا ویډیو وي، فلم وي، بل چا همداسې ویډیو کړي، شنه ویډیو کړي، کوم د یوټیوبر کومې ویډیو وي، هېڅ وخت د چا ویډیو ډاونلوډ نه کوي او خپل چینل ته یې ونه خېژوئ چې شاید تاسو ته نن سبا 1 میاشت بعد 2 میاشتې بعد کال بعد څه مشکل پیښ نه شي، مګر داسې وخت کې به تاسو ته مشکل پیښ شي ځکه ستا یو دا شي، یو بله شي، 3 شي، 3 څلور مشکلات چې وکړو بس ستاسو یوټیوب بندېږي، بیا سر ټکول ورکوي، بس هېڅ بیا له لاسه نه راځي. بیا ستاسو څه زحمت ویستلی 1 کال 2 کاله ویډیوګانې جوړې کړي ټول د بینه ځي. نو هیله ده چې داسې کارونه ځان وساتئ. دویم راځو دوستانو، دویم دی هېڅ وخت د مواد مخدرو په باره کې، مثلا قاچاق، غلابي پیسې څنګه جوړېږي یا مثلا مواد مخدر څنګه دي او څنګه دي، دې بارو کې هېڅ وخت ویډیو جوړه نه کوي چې دا ستاسو هر وخت ستاسو هغه ته خطر پېښوي چې ستاسو په هر ملک کې چې وي تاسو ته مشکلات پیښېدای شي. دا نه ده چې ته په افغانستان کې، پاکستان کې، په ایران کې یا په اروپایي هېوادو کې چې هر چېرته د دې بارې نه باید ځان وباسي. دریم راځو مهم ده چې دا دریم ډېر مهم ده دوستانو، دې ته باید ډېر توجه وسیږي. حق معنا څه شی؟ مثلا تاسو ویډیو جوړوئ چې څنګه یو چا فیسبوک حق کوي، څنګه چا مثلا یوټیوب حق کوي، څنګه چا ګوګل حق کوي، څنګه چا موبایل حق کوي، څنګه یو چا بل شی کوي، دې باره کې د حق باره کې هېڅ وخت ویډیو مه جوړوئ. دا ګوره تاسو ته دا په زه ګارنټۍ وایم چې ستاسو یوټیوب بندولی شي او د همیشه دپاره یې در باندې بند دی، ځکه یوټیوب ته په خپل نوم جوړی بیا نشي کولی په هغه نوم باندې یوټیوب هم جوړ کړي او چې څه زحمت دې وي، هر څه یې کړي ټول له بینه ځي. راځو څلورم ته دوستانو، څلورم تروریستي بڼه. تروریستي بڼه کې هېڅ وخت تاسو مثلا ویډیو مه جوړوئ چې پلانکی ښه ده، بستانکی ښه ډله ده، بستانکی ښه ډله ده، د پلانۍ ښه ډله ده، ځکه دا تاسو ته امکان لري چې په هر ملک کې وي تاسو ته مشکلات جوړ کړي. نو دې ډلې نه دې نه باید ځان وساتئ همیشه چې دې ډلې سره تاسو هېڅ وخت تړاو نه لرئ. مثلا کولی شي تاسو باندې څوک شکایت وکړي، کولی شي مثلا تاسو رپورټ کړي، تاسو ویډیو ډسلایک زیات وخوري او نور مشکلات سره مخ شئ. نو هېڅ هغې نه ضرورت دا چې هغو باره کې هېڅ د سیاست باره کې دې باره کې هېڅ وخت ویډیو مه جوړئ. مثلا په چا په سیاست کې په چا توهین لګوئ چې یاره د سړي داسې کړي، د سړي داسې کړي، د سړي داسې کړي، زه شواهد لرم، دا لرم، ما لرم. ویډیوګان جوړي، دنیا د ورځ په ورځ بدلېږي، ټکنالوژي ډېره په مخ روانه ده. امکان لري تاسو ته بیا یو مشکلات پیښ شي، نو تاسو به بیا ډېر مشکلات سره بیا هېڅوک هم لاس نشي نیولی، ځاني مشکل هم درته پېښېدای شي او د انټرنېټ او د دې شیزو مشکلاتو سره خامخا مخ کېږي. راځو پنځم ډېر مهم دی دوستانو. پنځم دا دی چې تاسو هېڅ وخت چا نه استفاده ونه کړئ. مثلا څنګه استفاده په دې طور چې مثلا چا نه تاسو ویډیو ونه کوئ، مثال په طور تاسو پټ چا نه ویډیو کوئ یا فامیل نه یا بل چا نه لوڅه ویډیو، هره کوم ویډیو سي تاسو خپل چینل ته هېڅ وخت وانه چوئ، ځکه یو خو ځاني درته خطره پېښېدی شي، یو درته د یوټیوب که هغه ته یوټیوب ولري، که فیسبوک ولري، که هر شی ولري، دا ویډیو تاسو جوړوئ دا تاسو ته ډېر مشکلات پېښولی شي. شاید هغه ورځ نه 2 ورځې نه ښه سبسکرایب درته پرې راشي، ښه ویس هم درته پرې راشي، مګر هم تاسو ته مشکلات جوړولی شي. دوستانو 5 داسې علتونه چې هر وخت کیدای شي ستاسو یوټیوب له بینه ووځي. 6 داسې علتونه چې هر وخت کیدای شي ستاسو یوټیوب له بینه ووځي. 7 داسې علتونه چې هر وخت کیدای شي ستاسو یوټیوب بند شي.
داسې زیاتره خلک دي چې مثلا ماشومان نه استفاده کوي یا مثال په تور حیواناتو نه استفاده کوي یا مثال په تور یا شي نه استفاده کوي یو قسم ویډیو جوړوي او یوټیوب ته چې مثلا د خپل ویوز لپاره یا د خپل چینل لپاره یا د خپل یو څه مطلب لري د هغه لپاره. دوستانو زه تاسو نه هیله کوم دا کار مه کوئ، دا ستاسو د آینده لپاره ډېر خطرناک پیښیدای شي. دا مشکل نشته، ستاسو ویز نشته، ستاسو هیڅ نشته، تاسو همیشه کار وکړئ. دنیا ټول انسانان چې دا کار کوي دا ټول بې مور په خېټه کې نه دي زده کړي، هر سړي چې زده کړي دي زحمت یې ویستی دی او خپل یې کار کړی ده. زه امید لرم چې تاسو کار وکړئ، ستاسو دپاره غټې بریا په مخه دي. هېڅ وخت دا مه وایئ چې یاره ځواني نه لرم، مالي بودیجه نه لرم، دا نه لرم، هغه نه لرم، تعلیم نه لرم، دا نه لرم. هېڅ بهانه مه کوئ، هېڅ لاره ستاسو مخ نشي نیولی. تاسو کولی شئ مخ ته لاړ شئ، آینده دپاره سوچ وکړئ، مثلا 1 کال 2 کاله بعد سوچ وکړئ. د نن ورځې سوچ مه کوئ ستاسو 10 سبسکرایبه لرئ، دا لرئ، هغه لرئ، چې ما شاید 100 نه وي، انشاءالله زه امید لرم چې زیاتېږي به. که تاسو بیا د انډیانو خبره ستاسو په ویډیو کې دام وي، تاسو دنیا ته کولی شئ اور واچوئ، تاسو هر څه کولی شئ. نو دوستانو دا 5 شیزونه چې ما ورته وښودل دې نه باید ډېره لرې واوسېږي. ښه دوستانو دا 5 شیزونه کوم واورېدل، نو آینده کې تاسو فکر کوئ چې دغسې کارونه ونه کوئ، دې کارونه ځان وساتئ. که تاسو غواړئ چې اصلي یوټیوبر واوسېږئ او تاسو ځان طرفداران ډېر کوئ، نو داسې ویډیوګانو نه ځان وساتئ دوستانو. هم ستاسو خلک طرفداري نه کوي، هم ستاسو دولت طرفداري نه کوي، هم د یوټیوب والا. تاسو ته کېدای شي مثلا 1 کال بعد، 2 کاله بعد، 3 کاله بعد، میاشت بعد تاسو خود سبسکرایب ولرئ، ښه مانیټایزیشن آن کړئ، مثلا پیسې درته راځي، مالي ګټه درته راځي، اما یوټیوب یې در باندې بندوي. یوټیوب در باندې بند کړي، بیا سب ټاکوي، بیا د کیبورډ نه ټسا باسئ، هېڅ فایده لاس ته نه درځي. تاسو به ډېر زحمت یوسئ، ویډیوګانې مو جوړې کړي، هر څه وخت مو ضایع کړی، دا هر څه به مو له باندې لاړ شي. نو دې نه دا ښه ده چې خپل دې وي، لږ دې وي، هر څه چې وي خپل جوړوئ. د چا نه کاپي مه راخلئ. چا نه کې ډېر دوستانو دي یوټیوبونه یې حق شوي دي، تاسو کولی شئ یوټیوب کې وګورئ، سرچ کړئ چې چا څنګه یوټیوبونه حق شوي. هغسې خلک دي چې میلیون سبسکرایب درلود، میلیون پیسې مثلا زراو پیسې یې ګټلې او یوټیوبونه حق شول. ولې چې هغوی غلطه استفاده کوله. ډېر خلک دي به جیل ته به کېدلي دي، داسې خلک دي چې ورو ورو زیاتره په د اروپایي ملکو کې، امریکایي ملکو کې داسې یوټیوبران چې هغه جیل ته لاړ شي، هغوی د قانون نه اخوا کارونه وکړل. داسې کارونه باید موږ تاسو ونه کوو چې یوټیوب موږ ځاني راته ضرر پېښ شي. هغه مالي ګټې خو هر څه پرېږدي چې ځاني ضرر راته پرېږدي، جیل ته پکې لاړ شي یا مثلا ځاني کوم مشکلات درته به پېښ شي. یوټیوب په دې ښار هر څه چې وي یا به یو معمولي شی د بل جوړوي، هر څه کولی شي. دوستانو زما د ویډیو دا مطلب و چې تاسو کولی شئ همیشه خپل یوټیوب څنګه په امن کې وساتئ. نو که زموږ چینل هم دوستانو نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړئ او د لایک بټن همیشه وهئ، ځکه دا لایک چې ستاسو زموږ د ملاتړ دی او کولی شئ همیشه تاسو زموږ د ملاتړ وکړئ او موږ ستاسو لپاره ښکلې ویډیوګانې جوړو.